زما نوم ولي شینواری دی او زه د 33 کلونو دلته فرانکفورت کې اوسېږم. دا د منرال او جیولري کاروبار کوم. مالونه د افغانستان او د پاکستان دي او زه په غونډه اروپا کې مقصد په ایگزیبیشنونو کې ودرېږم او مالونه خرڅوم. دا د میونیک شو ده چې دا په شوګانو کې غټه شو ده او تاسو خپله ګورئ. نن زموږ 5مه ورځ ده، نن د یکشنبې ورځ ده، نن اخري ورځ ده زموږ. او کم غمی در سره دي؟ د کم دي د افغانستان؟ بیخي ډېر زیات غمی. او دا چې دي دا اکومرین دي، دا د پاکستان دي. دا چې دي کنزیت هیدانیت ورته وایي، دا د افغانستان دي. دا پیریډروټ دي، دا د پاکستان دي. دا ایمرل چې ورته وایي زمرک، دا د سوات دي. نو دا کنزیت دي، بیا د افغانستان دي. دا غټي تیږي چې دي دا دې ته کوارټ ویل ده. دا لاجوردي لاپس لاسولي چې ورته ویل کېږي، دا د افغانستان دي، د بدخشان چې په غونډه دنیا کې ښه مشهور دي. او د چیني نم راځي خو هغه 10% 90% زموږ د افغانستان مالونه دي. دا نو داسې راځه پسې ښه دې ته وایي حکیمنایت، دا د بدخشان دي. او دا دی دیوپسیټ، دا هم د بدخشان دي. او دا دی فلوریټ، دا د بلوچستان دي. دا کالسیټ، دا د هلمند دي، افغانستان دي. دا هم کنزیټ دي، دا هم د وطن دي، د افغانستان دي. لالونه د بدخشان خو دا دي، دا لاجور دي. او دا چې دي دا هم د بدخشان دي که نه. دا خو لال نه دی که نه؟ نو لال کې راځي. نو دا ټول لال کې راځي. ښه ټول په لال کې راځي بدخشان. او د دې بیا قیمتونه دلته څومره دي؟ دا قیمتونه دلته لیکل شوي تقریبا دا دي. دې باندې به قیمت په بعضې شیونو باندې دا دي، دا قیمت دی دلته لیکل شوی دی. دې باندې دا قیمت 200 یورو باندې د بدخشان لار دا دی. دا دې ته وایي دیوپسایت. د هرې تیږې خپل قیمت معلوم دی او هغه د پاکوالي او هغه په حساب باندې خرڅېږي. دا څنګه استخراجېږي افغانستان کې؟ نو دا خو په افغانستان کې خلک دي په ماینونو کې کار کوي او د هغې نه راایستل کېږي او را روان دي، اروپا ته راځي، ته پاکستان ته راځي. دغه لارې دي. تاسو چې افغانستان کې مال واخلئ بیا دلته څومره وخت کې را رسېږي؟ دلته دا په هفتو کې هم راځي، 2 هفتو کې هم راځي. او دا ستا پورې ده چې کوم ایرلاینز ته ورکړي او څومره زر پیسې څومره په ورکړي که نه. دا مالونه چې کوم راځي دا اوس دغه دي څه ورته وایي، هغه سټنډرډ ډول باندې استخراج شوي دي که نه؟ سټنډرډ پکې نشته، خو موږ امید لرو چې دې نه پسته به سټنډرډ وي انشاءالله. وخت طالبانو کې دوی ښه کار شروع کړی دی او اوس په کار انشاءالله صحیح کېږي. او تر ټولو قیمتي ډبرې د افغانستان چې دلته راځي هغه کومې دي؟ هغه خو هغه ځای کې درته وښیم. راځه دلته بیروش دي. دا قیمتي ډبرې، دا بیروش دي. دا د نورستان دي، د پاپړو چې ورته وایي. دا یو غمی یو قیرات یا یو توله څرنګه خرڅېږي؟ دې کې دا په دانه باندې خرڅېږي. دا بیا په 20 یورو باندې ګرام دي. دا بیروش دي، ګوره دا دلته قیمت هم لیکل شوی ورباندې. دا بیا په 8 یورو باندې ګرام خرڅېږي. دا 15 یورو ګرام دي. نه زما پیسې نه دي په کار. هغه بیروت چې ډېر قیمت دي، یو دانه په څو وي بیا؟ بس دا دی تقریبا 2000-2500 یورو. او د دې اخیستونکي بیا څوک دي؟ اخیستونکي څه مقصد؟ څوک یې ډېر اخلي دا د افغانستان باندې؟ ټول یې اخلي، ټوله دنیا یې خوښ لري. د افغانستان مال داسې دی چې په خپل هغه کې عمري پاتې کېږي، رنګ یې تغیر نه راځي که نه. دا رنګ یې همداسې تر عمره پورې پاتې کېږي. اوس د برازیل هغه چې دی یو له 100 کال وروسته کېدای شي رنګ کې تغیر راشي که نه، او دا همداسې پاتې کېږي. زموږ هوا او کلیمه چې ورته وایي دا
دا صحیح ده. او دا لاجورد هم دلته ډیر زیات خرڅیږي. د دې د خلک شته دلته لاجورد بس څوک ته جوړری جوړي، څوک د کور کې د ډیکوریشن لپاره، او دا یو خسته تیګه ده بلو بلاو چې ورته وایي کنه، بلو په جرمن کې نو دا شنه تیګه د خلک په خپل لري. ډیر مننه. تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.